روژه نیول په میډیکل او په جدید ساينس کې څه وایي چې آیا دا د انسان صحت ته فایده ورکوي او که نقصان. په اسلام کې موږ ته دا ښودلی شوي دي که چېرې تاسو د رمضان المبارک روژې ونیولې نو تاسو ته په دې دنیا کې هم د فایدې سره سره په آخرت کې هم فایده میلاویږي. خو اوس په میډیکل او په جدید ساينس کې د دې په باره کې څه وایي چې آیا روژې که انسان نیسي نو دا د انسان صحت له فایده ورکوي او که نقصان. نو که چېرې تاسو ته د دې د فایدو پته ولګي دا کوم چې ساينس او میډیکل وایي نو تاسو به د رمضان المبارک نه هم علاوه روژې نیول شروع کړئ، ځکه چې د دې 5 داسې فایدې دي که چېرې هغه زه تاسو ته مخې ته کېږدم نو یقینا تاسو به هره میاشت کې نفلي روژې نیول شروع کړئ. چې د ټولو نه اول که چېرې یو انسان روژه نسی نو د هغه په وجود کې کم پړسوب چې دی کوم ته چې په میډیکل کې انفلامیشن ویلی شي هغه ورسره ختمیږي. انفلامیشن یعنی پړسوب د انسان په وجود کې په 2 قسمه باندې وي. یو هغه قسم چې انسان زخمی شي خوږ شي د هغې سره چې کم پړسوب راځي هغې ته اکیوټ انفلامیشن ویلی شي چې هغه د وخت سره راځي او د وخت سره ټیک کیږي. خو که چېرې یو انسان کې پړسوب وي د ډېر وخت نه چې هغه ته کرونیک انفلامیشن ویلی شي چې هغه ډېر زر نه ټیک کیږي او هغه ډېر زیات ټایم اخلي نو د روژې نیولو سره د انسان هغه پړسوب کمیږي، هغه پړسوب ورسره ختمیږي کوم چې کرونیک انفلامیشن وي. ځکه چې د انسان په وینه کې سی ریاکټیو پروټین ورته ویلی شي چې دا ډېر زیات وي او کله هم چې انسان روژې نیول شروع کړي نو د انسان په وینه کې سی ریاکټیو پروټین چې کم دی هغه په کمیدو شي او سی ریاکټیو پروټین چې کله د انسان په وجود کې زیات شي نو د هغه په وجود کې پړسوب هم ورسره زیات شي چې د هغې سره سره د انسان په وجود کې د کینسر خطره، د زړه د بیمارو خطره او ورسره د جوړونو د بیمارو خطره کوم ته چې ارترایټس ویلی شي د هغې بیمارۍ خطره ډېره زیاته جوړیږي. نو که چېرې انسان روژه نیسي او د هغې سره د هغه په وجود کې کوم سی ریاکټیو پروټین دی چې هغه خپل مقدار ته راځي او د کمیدو طرف ته را روان شي نو د هغه په وجود کې کوم کرونیک انفلامیشن یعنې پړسوب دی هغه ورسره ختمیږي. دویم که چېرې انسان روژه نیسي او هغه په ځان باندې نهره تېروي نو دته به د شوګر بیمارو لګېدو خطره ډېره زیاته کمه وي، ځکه چې انسان کله هم خوراک کوي نو د هغه د معدې نه لاندې کومه لبلبه ده کوم ته چې پنکریاز ویلی شي په هغه کې بیټا سیل وي چې هغه د دې ذمهوار کله هم چې انسان خوراک وکړي چې هغه انسولین جوړ کړي نو هغه چې کوم خوراک کړی وي هغه په صحیح طریقه باندې مخکې رسول او د هغې میټابولیزم کول دي. نو کله چې انسان بار بار خوراک کوي نو د انسان په لبلبه کې کوم دا بیټا سیل چې دی دا په دې بار بار مجبوره کیږي چې انسولین زیات پیدا کړي. خو څه ټایم داسې راشي چې دا انسولین خو یا نه پیدا کوي یا انسولین پیدا کوي خو ډېر زیات کم پیدا کوي چې د دې د وجې انسان ته بیا د شوګر خطرات کیږي. نو کله هم چې انسان روژه نیسي نو د هغه چې کم بیټا سیل دی په لبلبه کې نو دا د بهتروالي طرف ته روان شي نو بیا چې کله هم انسان خوراک کوي نو دا بیټا سیل چې کم کار کوي کم انسولین جوړوي نو دا په صحیح طریقه باندې خپل کار کوي او انسولین جوړوي چې د دې د وجې نه انسان ته د شوګر لګېدو خطره کمه کیدی شي. دریم که چېرې انسان روژه نیسي او په ځان باندې نهره تېروي نو د دې دا فایده ده کله هم چې د انسان عمر زیاتېدو طرف ته روان شي نو په دې دوران کې انسان ته نیرو ډیجنریټیو ډیزیز کیږي، یعنې د ذهن یو دوی داسې بیماري دي چې هغې ته الزایمر او پارکینزم ډیزیز ویلی شي چې دا د وخت سره کیږي. نو که چېرې انسان روژه نیسي او په ځان باندې نهره تېروي نو دا د 2021 سټډي نه دا ثابته ده چې د دې سره د انسان چې کوم برین سیل دی هغه زیاتې خلیې پیدا کوي چې د هغې سره سره د انسان چې کوم برین کوم مازغه دی هغه په زیات عمر پورې د انسان قوي او مضبوط پاتې کیږي. څلورمه پیدا ده که چېرې انسان روژه نیسي او په ځان باندې نهره تېروي نو د هغه د زړه صحت په صحتمند وي، ځکه که چېرې انسان هر ټیم خوراک کوي او د هغه په وجود کې کوم ته چې ټوټل کولیسټرول ویلی شي LDL او ټرایګلیسیراید هغه زیات شي نو د هغې سره انسان ته د زړه بیمارو خطرات ډېر زیات شي. نو کله هم چې انسان روژه ونیسي او په ځان باندې نهره تېروي نو په دې دوران کې د انسان چې کوم ټوټل کولیسټرول دی یعنې غوړوالی دی او ټرایګلیسیراید دی هغه کمیدو طرف ته را روان شي چې د دې د فایدې د وجې انسان چې کوم د زړه صحت دی هغه هم صحتمند وي او انسان ته د زړه بیمارۍ لګېدو نه هم انسان بچ کیدی شي. پنځم
کچری انسان په وجود کې موټاپا یا چربي ډیره زیاته وي نو د روژې نیولو سره سره دغه په وجود کې کومه موټاپا ده کومه چربي ده هغه برن کیږي یعنی هغه سوځلی شي او انسان وجود کې کوم اندامونه دي د هغې چربي نه خوراک حاصلوي او د انسان بدن او جسم ورسره کار کوي. کله هم چې انسان ته خوراک نه میلاویږي نو د انسان په بدن کې داسې میکانیزم شوی دی چې د هغې چربي نه د انسان اندامونه خوراک حاصلوي او د اندامونو چې کوم پروسیسینګ دی کوم کار دی هغه پرې روان وي. نو کچری دا ویډیو انفارمیټیو وي دغه شان انفارمیشن د پر آی ډي در سره فالو کړئ او کچری تاسو په ذهن کې هر قسم کوېسچن هغه تاسو مونږ ته په کمنټ کې کولی شئ او دا ویډیو د خپل فرند سره خامخا شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.